د ژور خپګان د درملنې لپاره دا هر څه د اول دغه ټولې ناروغۍ چې دا کمې ناروغۍ چې د ډپریشن سبب کیږي د هغه د ډاکټر سره درمل کوي. دوهم ټول هغه درمل چې موږ مخکې یاد کړل په نورو ویډیوګانو کې چې د ډپریشن سبب کیږي د ژور خپګان سبب کیږي د هغې څخه ځان وساتئ. دریم د خپل ځان ساتنه وکړئ، یعنې معنا دا چې صحي خوراکونه وکړئ. هغه خوراکونه مه کوئ چې هغه ستاسې بدن ته ضرر رسوي. همدارنګه لکه مثال په طور د مخدره موادو نه ګټه پورته کول، د سګرټو، الکولو، هیروینو، شرابو د دې څخه ځان وژغورئ. یعنې دا ټول هغه څه دي چې تاسې ژور خپګان ته بیولی شي. تاسې په ټولنه کې خپل ځان ته بدلون ورکړئ، یعنې تاسې نور چاته بدلون نشئ ورکولی. هر هغه حالات یا خلک چې تاسې ځوروي هغه تاسې نشئ بدلولی، بلکې تاسې خپل ځان بدل کړئ او د هغې سره ځان برابر کړئ تر څو پورې چې دا حالات چې دی تاسې ونه ځوروي. بل هر هغه شی چې ستاسې په واک کې نه او واقع کېږي په هغه ځان مه خفه کوئ. په هغه څه ځان خفه کړئ چې هغه ستاسې په واک کې، ستاسې په وس کې او تاسې نه غلط وشي نو بیا خفه شئ پرې. د هغې باندې بیا ډېر مه خفه کېږئ، بلکې کوشش وکړئ چې په راتلونکي کې هغه سم وکړئ. یعنې څه چې ستاسې په واک کې نه وي په هغه باندې ځان مه خفه کوئ، ځکه هغه ستاسې واک کې نه دي، هغه تاسې نشئ بدلولی. څلورم د حالاتو مدیریت دی. هر ډول پلانونه یعنې څو پلانه باید ولرئ. لومړی پلان، دوهم پلان، دریم پلان. یعنې که چېرته په لومړي پلان کې ناکام شوئ نو بل پلان نه کار اخلئ تر څو پورې چې تاسې خپل هدف ته ورسېږئ. او پنځم تل چې دی په نن کې کښېنئ، یعنې په پرون باندې فکر مه کوئ. پرون تیر شوی دی، هغه تاسې نشئ سمولی. تاسې تل په پرون فکر کوئ نو دا تاسې ځوروي او تاسې ژور خپګان ته وي. یعنې د ټولو روحي فشارونو نه باید تاسې ځان وساتئ. هغه چې دی تاسې کولی شئ چې سپورت وکړئ د بدني روزنې په لوبځای کې. همدارنګه چې دی قدم یعنې چکر ووهئ، 10,000 قدمه واخلئ. همدارنګه په بعضې هاو سیندونو او په دې ځایونو کې چې نیم ساعت ولامبئ، دا چې دی ستاسې فکر بدلولی شي. اجتماعي ژوند وکړئ، یعنې د خپلو دوستانو سره کښېنئ، د خپلوانو سره کښېنئ او هغې سره هم ټول په اجتماعي، ټولنیز، کلتوري، سیاسي، مذهبي په دې اړخونو باندې خبرې وکړئ. د بل چا په غیبت او همدارنګه بل چا ته په ستونزو جوړولو باندې یعنې خبرې مه کوئ، جرګې مه کوئ. دا چې دی تاسې نورم ژور خپګان ته بیایي. تل چې دی وختي ویده کېږئ، وختي راپاڅېږئ، تر 8 ساعتو پورې صحیح